موږ د خپل بدن د روغتیا ساتلو لپاره له ډول ډول لارو چارو ګټه اخلو چې تر ټولو غوره یوه یې د روژې نیول دي. روژه په مختلفو ادیانو او ټولنو کې په بېلابېلو ډولونو نیول کیږي. هغه که په هر ډول وي کې د اسلامي روژې په بڼه وي، کومه چې موږ مسلمانان په ځانګړي ډول د رمضان په میاشت کې نیسو، او که هغه د انټرمیټنټ فاسټینګ یا نوبتي روژو نیولو په بڼه وي، کومه چې یوازې د روغتیایي ګټو لپاره نیول کیږي. خو په عموم کې څېړنو ښودلې چې روژه نیول د انسان بدن ته بېسارې ګټې لري. دلته به په دې بحث وکړو چې د روژې نیول له کومو لارو بدن ته ګټه رسوي او د روژې په جریان کې څنګه له لږې ځان ژغورلی شو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د روژې په اړه ډیری خلک په دې اند دي چې روژه نیول د بدن د کمزورۍ لامل ګرځي. یعنې دا چې د روژې په جریان کې بدن خواړه کم ترلاسه کوي، نو د انرژۍ له کمښت سره مخ کیږي. خو دا یو ناسم باور دی. په حقیقت کې د روژې نیولو په جریان کې زموږ بدن د انرژۍ له کمښت سره نه مخ کیږي. کله چې موږ خواړه نه خورو او بدن مو انرژۍ ته اړتیا پیدا کړي، په همدې وخت کې زموږ بدن د ګلوکونیوجینیزز عملیې په وسیله زموږ په بدن کې ذخیره شوي د وازدې په ګلوکوز بدلوي او د انرژۍ لپاره یې کاروي. همدا لامل دی هر کله چې موږ ته د لږې احساس وشي، که هماغه وخت خوړو ته لاسرسی ونه لرو یا یې ونه خورو، له یو څو شیبو وروسته مو لږه هېرېږي یا یې احساس له منځه ځي. دا ځکه چې بدن مو د خپل انرژۍ پوره کولو لپاره د وازدو په لګښت پیل کوي، او دا هغه نښه ده چې موږ پوهېدلی شو روژه نیول زموږ بدن ته جسمي ګټه رسوي. خو دا هر څه به هله پیښیږي چې د انسان سټه روغه وي، یعنې روغتیا ولري. هغوی چې وار د مخه ناروغه وي، کېدای شي د روژې نیول یې په بدن بدې اغېزې ولري. نو په داسې حالت کې باید له اړونده ډاکټر سره مشوره وشي. کاربوهایدریت چې په ساده اصطلاح کې ورته نشایسته هم ویلی شو، دا هغه توکي دي چې په خوړلو سره یې زموږ په بدن کې د ګلوکوز کچه پورته کیږي. یعنې د ګلوکوز د لاسته راوړلو سرچینه ده. د وینې په جریان کې د ګلوکوز د کچې ټیټولو لپاره زموږ پانکراس د انسولین په نوم هورمون افرازوي. د انسولین دنده دا ده چې د وینې له جریان څخه ګلوکوز د بدن حجراتو ته ورسوي، تر څو هلته د انرژۍ د تولید لپاره په مصرف ورسول شي. اوس چې کله د وینې په جریان کې د ګلوکوز کچه راټیټه شي، موږ ته د لږې احساس رامنځته کیږي. همدا وخت وي چې موږ یا کاربوهایدریت لرونکي خواړه خورو او یا بدن د ګلوکوز کچې پورته کولو لپاره د بدن له ذخیره شوو وازدو ګټه اخلي. دا زموږ په بدن کې د انرژۍ د تولید یوه نورماله پروسه ده چې په دوامداره بڼه ترسره کیږي. که وغواړو چې د روژې په جریان کې له لږې سره مخ نشو، باید په خوړو کې مو د کاربوهایدریتونو یا نشایستې کچه له 25% څخه پورته نشي. بوره، نباتي غوړي، وچه ډوډۍ، وریجې، حلوا، سمبوسې، چپس او دې ته ورته خواړه د پرېمانه کاربوهایدریتونو لرونکو خوړو له ډلې دي. له دې باید کمه ګټه واخلو تر څو په وینه کې د ګلوکوز د کچې له موقتي پورته کېدو مخه ونیول شي. اوس که د کاربوهایدریتونو ترلاسه کول کم کړو، نو باید څه وخورو چې د روژې په جریان کې د لږ احساس ونه کړو. د دې لپاره باید په خوړو کې له غیر مشبوع غوړو څخه لکه د زیتون، اومیګا 3، اومیګا 6، کوپرې، لمرګلي، وزانو، پستې او بادامو او له ورته نورو غیر مشبوع غوړیو ګټه واخلو. دا غوړي د مشبوع یا پروسس شوو غوړو په پرتله چې په لبنیاتو، غوښو او نورو سرو کړو خوړو کې پیدا کیږي، بدن ته ډیر ګټور دي. غیر مشبوع غوړي چې کله بدن ته داخليږي، په ډیره تیزۍ او اسانۍ سره د کیټون بڼې ته وړي. کیټون هغه کیمیاوي مرکبات دي چې کله بدن غوړي د انرژۍ تولید لپاره چمتو کوي، لومړی د کیټون بڼې ته اړوي او بیا ترې د انرژۍ لپاره ګټه اخلي. اوس کله چې غوړي په کیټون بدل شي او زموږ په بدن کې موجود وي، په دې سره بدن اعصابو ته میسج ورکوي چې دلته هر څه سم روان دي، ما ته خواړه ښه پوره را رسیږي، زه خپل کار په ښه ډول مخته وړم. نو همدا ده چې زموږ بدن د لږ احساس نه کوي. بله خبره چې باید پرې پوه شو هغه د سټرس کنټرول ده.
زموږ په بدن کې د کورتیزول په نوم هورمون شتون لري. دې هورمون ته د سټرس هورمون هم وایي. په بدن کې د کچې د پورته کېدو په وخت کې بدن داسې انګیري چې بدن ته کوم بیرونی خطر مخامخ دی، نو مقابلې لپاره یې باید ډیره انرژي تولید شي چې له دې سره د ولږې احساس کوو او خوړو ته مو زړه کیږي. خو دا په واقعیت کې بدن ته د خوړو اړتیا نه وي، یوازې د هورموني تغییراتو له امله وي. له دې امله له ولږې څخه د ځان ساتنې لپاره باید له سټرس او رواني فشارونو څخه ځان وساتو، چې د دې کار لپاره په بدن کې د کورتیزول هورمون د کچې نورمال ساتل اړین دي. چې د روژې په جریان کې د سټرس کمولو لپاره تر ټولو اسانه لار د سالمه بوختیا درلودل، عبادت کول، په خپله رویه کې نرمښت راوستل او له نورو سره مرسته کول دي. هغوی چې د شکر یا د لوړ فشار درمل کاروي باید حتما روژه ونیسي، ځکه چې د دې دواړو ناروغیو په کنټرول کې روژه ځانګړی اهمیت لري. د دې ترڅنګ د روژې په نیولو سره په بدن کې التهابونه راکمیږي، له انسولین هورمون سره د بدن مقاومت راټیټیږي، وزن مو کمیږي او د وینې فشار مو ورسره نورماله کیږي. د روژې په جریان کې باید ځان بوخت وساتو ترڅو خپل ذهني فشار په فزیکي فشار بدل کړو. له وزګارې ناستې او تلویزیون لیدلو سره مو د ولږې احساس ډیریږي، نو باید په داسې کارونو ځان بوخت وساتو چې له ذهني او فزیکي اړخه ګټور وي. سرچینې چینل ته له راتګ مو نړۍ مننه. تر بیا چې په یو بله خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو.